څرنګه ملګرو تاسو ته پته ده چې حاجي منور خان ایم پي ایس صاحب خبرې نه کوي، وعدې نه کوي، بلکې کار کوي. او په دغه سکیم په مکمل ادعا باندې د موږ د حاجي منور خان ایم پي ایس صاحب او د حاجي امیر نواز خان انجینر حاجي امیر نواز خان صاحب موږ ډېر شکرګزار یو. ملګرو دا د یو خاندان دپاره یې نه ده منظور کړه، بلکې دا د یو اجتماعي کار ده. د مکمل کلي دپاره د دغه سکیم چې دوی کوم منظور ده د یو اجتماعي کار ده. په دې باندې موږ دوی ته خراج تحسین پیش کوو. اوس موږ سره دلته د موږ کوم مشر ده د مخ چې د کوم ټوبیل منظور کړی وی حاجي کریم جان صاحب موجود ده، هغه نه به د موږ د دې سپلایز هغه په باره کې پوښتنه کوو. هغه موږ ته راول ده تاسو سکیم کتلی شو. اوس د موږ چې کوم حاجي کریم جان صاحب د هغه به تاسو ته مخاطب کوو. د دغه سکیم په باره کې به موږ د حاجي کریم جان صاحب نه پوښتنه کوو. السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله. حاجي صاحب که ته د ملګرو ته چې د کوم ناظرین دغو ته د خپل تعارف وکړې دا به ډېره بهتره وي. بسم الله الرحمن الرحیم. مروت صاحب دې ته دغې پیش کړله سیم پیش کوو. دا ټوبیل 2003 چې موږ ته شیخ امان الله صاحب چې ایم این ای او خدای پاک دې وبخښي جمعیت اسلام پلیټ فارم نه چې ایم ای سیټ اپ هغه منظور کړی و، ورسره سکولونه و. اوس بجلی او سیستم فیل ده او ډېر ټایم نه بجلی نه وي، نو موږ ټول کلي او دا درې څلور مکملې محلې وې دغو ته به اوبو تکلیف و. نو موږ دا مدعا یوړله حاجي منور خان صاحب ته چې دی حقیقت یافته ایم پي ای دی دغې حلقې نه، موږ ته یې دا بیګوخیل روډ او ورسره نور ډېر شیان منظور کړي دي. نو موږ دا ورغلو ورته ومویله چې موږ ته دا ډېره مکټه مسله ده، بجلی نشته، کمی ده ټول ملک چې د بجلیو، او نو موږ ته دا کنورټ که سولر ته. نو ده دا خبره مطالبه منظوره کړه او دی چې واده وکړي د ریکارډ ده چې واده وکړي او واده پوره کوي. واده یې تکمیل ته ورسوله، موږ ته دا سولر ته دا ټوبیل کنورټ کړو. په دې باندې د ټول خاندان موږ شکرګزار وو چې موږ بیګوخیل چې دا کار چې د واده کړی وه یو بل سولر ټوبیل د هغه ورسره سکول ده ګرځای سکول ټینک بل ټوبیل دا چې څومره وعدې د کړې وې بیګوخیل قوم سره د تکمیل ته ورسولې. نو موږ یې په دغه خبرو باندې د شکریه ادا کړو.